I bought this mobile last month. ما دا موبایل تیره میاشت اخیستی و. I graduated in 2011 from روشان High School. زه په 2011 کال کې له روخان عالی لیسې څخه فارغ شوی یم. He worked in hospital long time ago. هغه ډیره موده وړاندې په روغتون کې کار کاوه. I was really intelligent in my childhood 20 years ago. شل کاله وړاندې کله چې وړوکی وم ډیر ذکي وم. She was born in 15 years ago when I was young. هغه 15 کاله مخکې پیدا شوې وه کله چې زه ځوان وم. Their father were alive 20 years ago. 10 کاله مخکې د هغوی والدین ژوندي وه. We lived in a village so long ago. مونږ ډیره موده مخکې په کلي کې اوسېدو یا مو ژوند کاوه. He was my classmate in school. هغه زما د ښوونځي د دورې ټولګیوال و. I was a rich person in my district that time. زه د خپلې ولسوالۍ په کچه مالدار سړی وم. I was big commander chief last time. زه پخوا لوی امنیه قمندان وم. Ahmad is driving his car right now. احمد اوس د خپل موټر د چلاولو په حال کې دی. I am studying my English book right now. زه همدا اوس خپل انګلیسي کتاب مطالعه کوم. Those are coming to our village right now. هغوی همدا شیبه زموږ کلي ته را روان دي. They are playing game together right now. دوی په ګډه همدا اوس لوبه کوي. I sporting right now in our village park. زه همدا اوس د خپل کلي په پارک کې سپورت کوم. His father watching news in television right now. د هغه پلار همدا اوس په تلویزیون کې خبرونه ګوري. He is going to Peshawar right now. هغه همدا اوس پیښور ته روان دی. He is smoking right now. هغه همدا اوس سیګریټ څکوي. I will go to حج مبارک next year انشاءالله. زه به راتلونکي کال کې حج مبارک ته لاړ شم انشاءالله. She will be a good doctor in future. هغه به په راتلونکي کې یوه ښه ډاکټره شي. I will marry next few months later. زه به راتلونکو شپږو میاشتو څخه وروسته واده وکړم. I will be graduated 3 years later from university. زه به 3 کاله وروسته له پوهنتون څخه فارغ شم. We will move our office to Kabul tomorrow. مونږ به خپل دفتر سبا ته کابل ته انتقال کړو. They will be our guests on Monday at our home. دوی به د دوشنبې ورځ زمونږ په کور کې میلمانه وي. He will make 6 pike in a few months. هغه به په څو میاشتو کې 6 پایک جوړ کړي. Peace will come to Afghanistan if we work together. افغانستان ته به سوله راشي چې موږ ورته په ګډه کار وکړو. He will become good if he take medicine on time. هغه به روغ شي خو که چیرې په وخت دوا وخوري.